دنیا کې هم دونی چې آخرت کې هم دونی شي. سړی تا سره جګړه وکړي او د مال په جایداد په سر دا وړه خبره ده، معاف کوئ، بخانه ورته کوه. یو سړی د کنځلې دی ته وکړه بس خبره ختمه شي. او دا راته ووایم لکه که عاجلې او که عاجلې، خو دا خلک به په دې مجبوره کېږي چې ستا صفت به کوي، که په خوله یې نه کوي په زړه کې به یې کوي او ته به ورته دروند ښکاري. دنیا کې هم دونی چې آخرت کې هم دونی شي چې کله زړه دې نرم او مهربانه وي. اوس یو سړی لګیا دی د الله سره مقابله کې، الله ورته بخانې دعوت ورکوي، راشي زه به دې وبخم. او ته هېڅ نه د منۍ د قطرې نه پیدا او د خاورو نه پیدا او ځان یې داسې بدماش جوړ کړی چې ته به وایې چې ته څوک یې، پلاني ما ته دا وویل، هغه دا وویل، د دا وویل، د داسې وویل، هغه دا وویل. خلک معافي نشته. نو دا یاده کړئ قاعده او قانون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو په ځمکه والا باندې رحم کوئ، الله به تاسو کوي. قانون دا شو چې ته په ځمکه والا باندې نه کوې، اسمان والا به تا باندې نه کوي. زه وینم سړي ته ډېر حیران شم، لکه دوا کې چې لاس اوچت کړي، دوا ته نه چې لاس وي یا الله حساب کتاب را سره آسان کړي. ښایسته دعا ده، هر مؤمن ووایي یا الله بې حسابه مې جنت ته بوځه، هر مؤمن ووایي. او چې کله د یو سړي سره د 50 ریالو حساب راشي نو سرمن ته وباسي څنګه ولې او دا 2 ریاله کته او 3 بره حلالې پیسې د څو پیسې شو. او چې لږ یا الله حساب را سره آسان کړي. ته حساب آسان کړي الله د بندګانو سره، الله احسانوي تا سره، تو آسان کوي حساب. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رحم الله عبدا، الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي که یو شی الیم ډېر په نرمۍ سره او که خرڅوي هم ډېر په نرمۍ سره. څنګه لکه یو سړی دی مثال ګاډی خرڅوي، وي دا ګاډی دی که دی دی که دا یو کس پسې راغی وي دا په څو دی وي دا مثال کې په 10 زره ریاله ماله به 9000 رانه کړي. لږ مسلې د ضرورت زه ته په 1000 او یاره دا داسې او دا داسې که دې دا کاغذونو دا پیسې ته ورکړي دا 500 400 ریاله زه صحیح شو زه به ورکړم. دا سړی دا داسې جوړېده ګورې د الله په توفیق سره آسان دي نو ګران کار دی. تاسو دا خبرې اورېږئ موږ به هم داسې شو، خو دا ګورې دې مرحلې ته رسېده د الله په توفیق سره آسانېږي نو ډېر ګران کار دی. ښه چې یو شی اخلي دا شی به څو دی دا جي دا خو به 100 ریالې صحیح شو دا 100 ریالې ښه شی دی او ښه شی صحیح شو چې اوس یې رسي دا 100 ریاله والا دا 10 ریاله هغه دوکان کې نوکر یا صفایي کولو والا دا زما طرف نه ستا شو. خو چې ته شی د 10 ریالو والا د 10 روپو د سړي دماغ پې پیچېږي. دا جاپانۍ دی که امریکن دی شی پوره د 100 روپو دی. نو اوس په 100 روپو کې تاله امریکن دی د کوم ځای نه راوړي او جاپانۍ او بیا به یې راوړمه ګورې او ګورې خلاصېدی نه شي او بیا به ده او بیا به ده او بیا به ده. نرم خوی کوه، ښایسته اخلاق ساته. یو شی دی که ګوره ورور دا ښه شی دی او ښه شی اصلي دی اوسې ګرنټي شته او شته څو دی نوره والا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې په دې بنده باندې رحم وکړي. ولې دې په الله رحم وکړي؟ ځکه چې هلته دې رحم دې نه دی. نو د ټماټرو په کیلو کې چې به دا یو نیم لګي چې د سړي سره داسې الو کې زړه ورته حیران شي. زه یو ورځ کلي کې وم چرګانو والا پسې ورغلم چرګ مې راوړ نو هلته خو ګوري وزن والا ګوري که نو اوس هغه یو کس ورننوتی دی پنجره کې نیم بدن یې پنجره کې دی یو رانیسو بل د هغو نه سمې بړې وویستې
لکه مې روزه بار ته ستدانې دغه جوړ کړی ټول شی دی په بل طرف واړه دا وایي دا دوکه باز دی او کله به نیم کیلو کم شي او کله به دغه کم شي ما دغه شی د غراوینې شو دغه تلګې کېږي دا څنګه کمي اوس که ته دا وایې چې د چرګ په خېټه کې که څه دي که هغه ته وځي او دا کم شوی دا تاسې قیسه شروع کړې دننه ورننوته و پنجرې ته صحیح ده سړی ګوري زما د مطلب دا نه چې ته معلومات مه کوه معلومات وکړه په ښایسته طریقې سره سختي پکې مه کوه